بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران هیوادوالو. د خیري کارونو په سلسله کې د هسکې مینې ولسوالۍ د دولت خیلو قریه ته راغلي چې دلته موږ سره ډاکټر صاحب محبوب شینواری متخصص د خوا ته راغلي، د سره یو ځانګړې مرکه لرو. ډاکټر صاحب یو مشهوره څیره ده چې د ولس لپاره ډېر خدمت کړی د فقیر او غریبو سره یې ډېره منډه والي. د ولس خلک د ډېر راضي دي انشاءالله، او ډاکټر صاحب واقعیت سره چې ډېر ښه سړی دی. د ډاکټر صاحب سره موږ مرکه لرو. ډاکټر صاحب موږ سره ناست دی. ډاکټر صاحب محبوب شینواری دنه پوښتنه کوو چې ډاکټر صاحب موږ دغه د ولس خیریه کارونه شروع کړي دي، په دې باره کې موږ تا نه څه معلومات غواړو. موږ په خپلو عزیزانو هیوادوالو باندې غږ غواړو چې د خپل ولس غریبو سره کومک او همکاري وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو د تاسو نه او ستاسو د ټول بنسټ نه یوه نړۍ مننه. کور مو آباد، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. د نږدې نه خو زه تاسو سره نه یم ګرځېدلی، خو ستاسو دا ویډیوګانې او دغه چې ګورم زه ډېر خوشحاله یم او ډېر ستاسو څخه منندوی یم. د هسکې مینې ډېر لرو ځمکو ته تاسو تللي یاستئ، د خلکو سره مو کومک کړی. الله تعالی مو همدغسې کامیابه بریالي لره. خدای دې وکړي چې د نورو ټولنو په شان یا د نورو خلکو په شان تر شا مو کوم سیاسي هدف نه وي، کوم د کمپایني دغه نه وي. که دغسې تاسو انشاءالله مخ په وړاندې ځئ او خلک به در سره کومک کوي. موږ د ولسونو نه غواړو، د سرمایه‌دارانو نه غواړو چې تر اوسه پورې تاسو کې ما هېڅ نوعه مشکل نه دی کتلی. مطالعه ما درپسې کړې، پوښتنې ما د خلکو نه کړي، نه کوم سیاسي اهداف لرئ تر اوسه پورې. او خدای دې وکړي چې په آینده کې هم دغسې پاک او مخلص او د وطن په غم کې اوسېږئ. دغه بنسټ چې شا ایښودی دی، الله تعالی نه ورته د دواړو جهانو کامیابي غواړم. نومونه به یې نه اخلم ځکه دا یو لوی بنسټ دی، خو مؤسس ټول خلک پېژني چې دې مؤسس څوک دی او څه په خاطر یې دا کار شروع کړ. نو خدای دې وکړي چې کوم سیاسي اهداف ونه لرئ، کوم سیاسي مقاصد ونه لرئ. او نن دلته ډېرې ټولنې هم رامنځته شوي په مختلفو نومونو، په مختلفو دغو باندې، خو هغوی فکر کوم ولس په هغې باندې قضاوت کوي چې تاسو هغسې نه شئ او د ولس غم وکړئ. او انشاءالله موږ به هم در سره چې څومره زموږ په وسه کې هغه همکاري به در سره کوو، هم د دوستانو له لارې، هم د نورو ملګرو د لارې. کامیابي مو غواړم، الله مو تل کامیاب او خوشحاله لره. مننه کوو ډاکټر صاحب، پوښتنه نه کوو چې زموږ یعنې هیوادوال یا عزیزان په خارج بهر ملکونو کې سخت ډېر دي. موږ غواړو چې په هغو باندې ستاسو غوندې خلک موږ ته غږ وکړي او د دې خپل فقیر ولس سره همکاري او کومک وکړي. نو دا به غټ کار وي. انشاءالله زه چې څومره خلک پېژنم او څومره دغه کوم، هغه پیغام به زه ستاسې ورته ورسوم او ورته به داسې وایم چې تاسې چې دوی سره کوم کومک کوئ، هغه به تاسې د ویډیو د لارې یا د میسنجر د لارې به یې درته رارسوي. او انشاءالله بې ځایه به نه ځي او بې ځایه به نه استعمالېږي. خیانت بند. مننه کوو د ډاکټر صاحب نه. الله دې په عمر کې برکت واچوي. مخکې مې ورته ویل چې ډاکټر صاحب ډېر خدمت کړی دی د ولس لپاره، او انشاءالله آینده زموږ امید دی چې خپل ولس ته به خدمت کوي. کامیابي غواړو، الله نه ورته په عمر کې برکت غواړو. هیوادوالو هېره مو نه وي، زموږ پیج در سره لایک کړئ، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. هر چېرته چې اوسئ ښاد او ودان اوسئ.